د لوګر ولایت مرکز الیاس خان بابا سیمه کې د نوموتی لیکوال او جید دیني عالم مرحوم محمد زاهدي احمدزي د جنازي مراسم د اسلامي امارت مسؤلینو، دیني علماو، کلتورپالو او د سیمې سلګونه تن اوسیدونکو پښتون کې تر سره او خاورو ته وسپارل شو. ورته مهال د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او فرهنګ مرستيال د مرحوم محمد زاهدي احمدزي علمي، فکری او جهادي خدمتونه د ستاینې وړ وبلل او له نوموړي څخه پاتې آثار یو ستره شتمني یاد کړه. یو مفتي وو، یو مجاهد وو، د کمونستانو د روسانو هغه د مداخلې د یرغل په هغه پیچو خم باندې دی پیده. یو سړی به صرف دا اوس صرف یو ډز به کوو د ټول شوروي اتحاد د کمونیزم او د غوی د هغه بدبختیو د افغانستان لپاره راوړلې وي لغنه پرده پورته کوله. دا د هر چا په واس باندې نه و. له بل پلوه بیا د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس وایي د مرحوم احمدزي 250 ټوکه لیکلي آثار چاپ شوي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي وخت کې پاتې آثار نور هم چاپ کړي. ان شاء الله الرحمن د په مابقیه پاتو کتابونو کې چې تر اوسه پورې چاپ ته نه دي سپارل شوي، ان شاء الله الرحمن د دوی د خپلوانو متعلقینو سره په همکاري به ان شاء الله الرحمن دا موږ چاپ ته وسپارو. د روسانو د وخت او د امریکانو وخت د دوړو جهادونو کې بالکل د قلمي او حتی نظامی همکاریان کړي دي او د ډیر زیات آثار دي. دا آثار په اسلامي امارت هم غږ کوم، په تجارانو هم غږ کوم او په قومي خلکو باندې غږ کوم چې دا آثار باید بار بار چاپ سي. د یادول وړ ده چې مرحوم جان محمد زاهدي احمدزي د مولا فاضل احمدزي زوی په 1928 هجري شمسي کال کې د لوګر ولایت مرکز الیاس خان سیمه کې د نړۍ ته سترګې غړولې وي چې د شریعت او پښتو ادبیاتو په برخه کې لوړې زده کړې تر ماسترۍ کچې پورې کړې وي چې بالاخره د 20 کلونو په عمر له دې پاتې نړۍ څخه مخه وکړه.